واصبروا صبر کوي صبر. کله کله انسان باندې ازمایښونه راځي، تکالیف راځي، امتحانات راځي، د انسان له پکار ده چې دا صبر کوي. الله پاک جل جلاله فرمایي کم انسان چې صبر کوي الله پاک جل جلاله د صابرانو ملګری ده. الله پاک جل جلاله د صابرانو ملګری ده. او بل دی کې الله پاک جل جلاله فرمایي چې تاسو د الله پاک جل جلاله نه امداد غواړئ په صبر سره، په مانځه سره او په صبر سره. او جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بخاری شریف کې روایت تا هغه فرمایي چې ګوره موږ سه کامیابی په صبر موندلی ده. رونو صبر بهترین شی د خچا کی وي او قسم ده د صبر سره ګوره دنیا کې ملاوي، آخرت کې خو خود به خود وي، لیکن د صبر سره هغه دنیا کې هم ګوره سړی ته ملاوي. نو لہذا الله پاک جل جلاله فرمائی چې تاسو صبر کوئ. الله پاک جل جلاله د صابرانو خلکو سره ده، اسې نه تکبر نه کوي، ګورئ غرور نه کوي. وہی تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد. تکبر خو عزازیل کړو شیطان، نبی څه شو؟ خوار شو، ذلیل شو کنه. او حدیث پاک کې راځي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی د کم انسان پزړه کې چې د اوری د دانی عمر تکبر وي دغه انسان به جنت ته نه داخليږي. رونو تکبر ډېر بد شی ده، ډېر خراب شی ده. او تکبر وایسه ته بطر الحق وغمت الناس. علماء کرام دا تعریف هم کوي چې خپل ځان اوچت ګڼي او بل مسلمان ستا په سترګو کې کمزوری وي، دې ته تکبر وایي. لہذا تکبر کو چا ګوره حلال وګڼلو معاذ الله دا کافر کیږي. او که څوک کوي سره د دې نه چې حرام دی او کوي، علماء کرام فرمائی جنت تب اول ځل نه داخليږي د تکبر د وجه نه. لہذا په یو ازمایش باندې، امتحان باندې، تکلیف باندې، بیماری باندې صبر کول پکار دی. الله پاک جل جلاله هغه د صابرانو خلقو ملګری ده. نو الله پاک جل جلاله دا اصول بیان کړی دي.